سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه تېرېږي. نننی زموږ چې کوم درس دی هغه د پوزې کیسشن avec کومه په باره کې دی. کومه مطلب موږ د جملې په سر کې استعمالولی شي یا په آخر کې د دې استعمال څنګه دی، د څه مثالونه مو ورکړي په هغې به خبره کوو. کومه معنا چې کوم د هغه ده څنګه، یعنې تاسو څنګه یاست، دغه کار څنګه کیږي. نو د دې دپاره فرانسوي ژبه کې موږ کومه نه استفاده کوو. صحیح دی. او کومه چې کله هم موږ دې سره سوال کوو، د دې سوال د دې جواب معلوماتي د هو یا نه سره دې جواب نه، یعنې موږ معلومات ورکوو او د دې کومه د استفادې سره موږ معلومات غواړو. نو دا زموږ نننی درس دی او ډېر اسانه دی چې که موږ د معلوماتي سوالونو لړۍ شروع کړې، هغې کې دغه نننی کومه باندې خبرې کوو. صحیح دی. نو راځئ چې مخکې ځو. دلته ما یو دوه مثاله ورکړي، تاسو هغو ته وګورئ. ښه، اولنی چې کوم مثال دی کومو سوا. کومو سوا تاسو ډېر زیات وایئ، یعنې څنګه یاست، ډېر زیات استفاده کوئ. تاسو به اورېدلی ډېر زیات. دلته موږ جملې په سر کې کومه راوړی چې دا یو معلوماتي سوال دی. تا نه پوښتنه کوي تاسو څنګه یاست، زه ښه یم یا مریض یم یا جوړ یم، هر څنګه. نو دغه ټول معلوماتي سوالونه دي. صحیح دی. بل دی کومه اسکو سوا. دلته هم کې اسکو ور اضافه کړی، نور ماغه دی. صحیح نه. دلته هم موږ کومه د جملې په سر کې راوړی دی. صحیح دی. دواړو یو معنا ده. دریم مثال لکه تاسو ګورئ سوا کومه، نو دلته موږ کومه د جملې په اخر کې راوړی دی. صحیح دی. نو د دریوانو یو معنا ده، ولې دوو جملو کې موږ کومه په سر کې راوړی، یو جمله په اخر کې راوړی. نو کومه موږ د جملې په سر کې هم استعمالولی شو او د جملې په اخر کې هم استعمالولی شو. صحیح دی. او د دریوانو که تاسو یا اخره کې راوړئ یا سر کې راوړئ، یو معنا نه، څه فرق نه کوي. زه دغه درې مثاله بیا تکراروم. کومو سوا، کومو اسکو سوا، سوا کومه. صحیح دی. نو دا یو مثال. صحیح دی. مخکې ځو. دلته یو بل مثال هم ما راوړی دی. کومه ویاچو ایسي. دلته مطلب ته څنګه دلته راځئ، راغلی. صحیح دی. نو دلته موږ کومه د جملې په سر کې راوړی. کومه اسکوچو ویایسي. نو دلته اسکو هم ورسره اضافه کړی او سوال هم کړی، کوم هم سر کې راوړی. نو اسکو موږ په هو یا نه سوالیو کې هم استعمالولی شو او په معلوماتي کې هم استعمالولی شو. ولې معلوماتو کې چې کوم موږ سره معلوماتي مثال کوم لغت هغه موږ سر کې راوړو. صحیح دی. کومه اسکو چو ویایسي، چو ویایسي کومه. صحیح دی. نو دلته موږ په اخري جمله کې موږ کومه د جملې په اخر کې راوړی. دلته هم د دریوانو جملو یو معنا ده. صحیح دی. صرف یو اضافي مثال مې تاسو درکوو چې تاسو دقیق پوه شئ او بهتر پوه شئ. بیا زه تکراروم. کومه ویاچو ایسي، کومه اسکوچو ویایسي، چو ویایسي کومه. صحیح دی. نو دغه اووه مثالونه کومه په باره کې. مننه ملګرو، دغه ورځ موږ درس و. تاسو کوشش وکئ، پریکټس وکئ، یو ملګری ځان سره واخلئ، یو سوال وکئ، بل جواب ورکئ. کومه جملې په اخره کې هم تاسو راوړلی شئ، په سر کې هم راوړلی شئ. څومره چې تاسو دې سره سوالونه کوئ او جوابونه وکئ، هغومره به ستاسو دا یادېږي او هغومره به ستاسو زده کېږي. مننه. تر بل درسه پورې ښه وخت. ابیانتو.